زه چې دا بار بار ویم جنډه به د اسلام د کفر مخالف استعمالېدله. چا خلاف استعمالېدله؟ د وایا تیز وایا د کفر خلاف. د چا؟ د اسلام جنډه یوه او بله د کفر. نورې جنډې بت پرستۍ دروره دا د زړونو نه وباسئ. مهرباني وکړي دې ته مه سلامي کوئ نه د دې په اسلام کې څه احترام شته. دا فرقواریت دی ښه. دا قوم او امت مسلمه تقسیمول دي. یو د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډه سپینه یا توره بس دواړه جنډې په حدیثو کې راغلي دا د اسلام جنډه وه. نورې جنډې منډې پرېږدئ دا څه په ظلم کې مونږه کفارو مونږ تقسیم کړو. یو به راپاسي د پاکستان جنډه بل د افغانستان بل د انډیا. دا خو کپړې دي ښه. دا څه شی دی وایه دې کې احترام نشته. او اسلامي پارټۍ دی د حضور د میدان جنگ جنډې خپلو کې د دې ګنده سیاست دپاره نه استعمالوي. دې زما درخواست دی. دام توهین دی د نبي علیه السلام د جنډې چې یو مسلمان باطلو ته په حق. الله اکبر کبیره. مولیان لګیا دي دا نجبې دي ورسره وایي د هر وخت فرعون د موسی پیدا شوی دی د دې وخت دا خلک باطلو او مونږ په حق. نو باطل خو کافر که نه په خبره پوه شي بیا راواله توره که نه بنیاد یې وباسه په خبره پوه. او کوم باطل چې کوم نظام منې کې خو تم ناست که نه نو نظام کې خو دواړه شریکي. عجیبه خبره ده. بهرحال بیا ملګري خفه نه شي خو جنډه د اسلام صرف د میدان جنگ دپاره څه دپاره وه. او مفتی موشفي رحم الله رساله په دې باندې په جنډه باندې نو ضرور قتل پکار دي کوم طالبان او کوم مرګري علما مرګري طالبان مرګري. مفتی شفیع رحم الله لیکلي چې دې جنډې هغه رنګ قدر نه دی چې کوم دا هغه رنګ د نبي علیه السلام جنډه وه. خلک په کافران کې وو د نبي علیه السلام د جنډې کفر کافر شو ولې بې عزتي وکړله. ځکه مفتی شفیع رحم الله لیکلي دي چې هغه یو جنډه برګه راغلې ده خو دا ته وضاحت کوم محترم مفتی شفیع صاحب قول نقل کوم زما د ګیډې خبره نه ده. هغه فرمایي دا نه دي معلومي چې هغه څومره وه. دا نه دي معلومه چې هغې کې سپینې کرښې څومره وي او تورې څومره وي. تورې زیاتې وي او که سپینې زیاتې وي دا معلومي چې معلومې نه دي. بهرحال خو دا جنډه او بیا روایاتو کې راځي چې نبي علیه السلام دې ته نه دي کتلي. کله کله داسې هم شوي دي چې د جنډې دپاره کپړه نه وه د ام المؤمنین حضرت عایشې لوپټه راخیستې شوې ده هغې نه جنډه جوړه شوې ده. هغه بې تکلفه دور او دونه سهولیت خو نو. نو بهرحال جنډه به مونږ استعمالوو خو د چا خلاف وایه نه وایي که نه یارېږئ د کفارو خلاف. چا خلاف استعمالو؟ چا خلاف استعمالو؟ امت مسلمه ټوټې کوو نه. یو جنډې لاندې مونږ را جمع کېدی شو. باقي نور فرقواریت دی. پاکستانیان به وایي چې ټولې جنډې پرېږدي پاکستان ته راشي او انډیا مسلمانان به وایي زمونږ جنډې له راشي. دلته په 14 اګست کې دا جنډو خېږي سلامي ورته وشي. په 15 اګست په انډیا کې د انډیا جنډو خېږي سلامي او مسلمانان مولیان ورته دعا وکړي. نو دا هغه کافر ومنو که دې کافر ومنو مو وایي په دې کې د چا هم نه منو دا هغه کافر ومنو. د دې د پاسه چې دي د کلمې جنډه راواله نو ټول مسلمانان لاندې یو ځای کېږي او نور جنډو لاندې وایه څوک هم یو ځای کېږي نه. امت یې راته ټول تقسیم کو ټول طاقت یې راته ختم کو. دا د کفارو یو سازش دی. ځي چې ټولې پارټۍ ټول مسلمانان د خپل صلاحیتونه چې د اسلام خلاف د مسلمان خلاف استعمالو دا د کفر خلاف استعمال دا د کافرانو خلاف استعمال